که څه هم په پلازمینه کې د کرکټ معیاري لوبغالي د ګوتو په شمیر دي، خو دې ښار کې وسایل په اسانه ډول ترلاسه کیدای شي. کرکټ هغه لوبه ده چې افغانستان کې مینوال زیات دي، هغه څه چې د دې لوبې د وسایلو د هټیوالو بازار یې ګرم ساتلی دی. تر دې دمخه به یاد وسایل له بهره واردېدل، خو اوس په کور دننه هم جوړیږي او کاروباریان یې وایي کیفیت یې د نورو هغو په پرتله ښه نه دی. دوی زیاتوي نه یوازې دا چې لوبیز وسایل دلته جوړیږي، بلکې د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي خپل وسایل هم دلته ترمیم کوي. دلته ټول د افغانستان ملي لوبغاړي ټول راځي دلته کار کوي. موږ بیټونه ماته دلته موږ ورته جوړو، پیسو مرامت کار کوو، نو سیاحه هر رقم ماته دلته جوړیږي. صرف مات جوړو لکه استعمال سوي په دلته موږ تراوړي موږ ورته جوړو. نور د سروغ نه جوړیږي، خو نور جینو کې جوړیږي کنه. نور سره کم چې دلته ماتې لکه دا پلیران اکیډمیانو کې استعمالي کنه، دلته راوړي بیا موږ ورته مرامت کو جوړو. دل کې تولید شته د هډبال بیټونه جوړیږي چې هغه لکه ډیر بې کیفیت دي. انګلیش ویل ولرګي دوی نشي را تولیدولای. هغه کشمیر ویل ولرګي ورته وایي، هغه دی هغه لکه هډبال ته کار نه ورکوي. دلته چې دی د کارتیناو سره کې تولیدات شته، دغه سي د ټینس بیټو تولیدات هم شته دي چې لرګي ډیر بې کیفیت ده، لکه صحیح کار نه کوي. که دوی مثلا وکولای شي چې د انګلند نه د لرګي را تولید کړي، مونږ به خپل هم دی نه دغه شیان چې دي لکه واخلو، دغه نه به اخلو هم دلته بیا موږ په پرچون خرڅوو. د دې برخې د هټیوالو په خبره اوس پلازمینه کې د کرکټ هر ډول وسایل په اسانۍ موندل کیدای شي، خو د نرخونو په اړه یې زیاتوي چې د تیر په پرتله لوړ شوي دي. سره د هډبال هر څه شته دي، پیډونه ګلوزونه په هر کوالټي کې، کمزوري کوالټي کې، ښه کوالټي کې، په هر کوالټي کې موږ سره شته. همداسې د ټینس بیټونه، سریلانکن بیټونه چې ښه کوالټي کې غواړي هغه هم شته دي، کمزوري کوالټي کې هم شته. همداسې د ټینس غازي بالونه په 72 سیز کې او 80 سیز کې، هر سیز کې موږ سره شته دي. پرتله په هغې پسې اړه لري چې ښکته په پاکستان کې چې کله سامان ارزانه شي دلته هم ارزانه کېږي، که هلته ګران شلل دلته هم ګرانېږي. اوس په مخکې نسبت باندې قیمتونه په دې لوړ شوي دي چې ټیکس اوس ډېر پرې راځي، کرایه ډېره پرې راځي. اوس د کیلو په حساب چې راځي، د کیلو په حساب موږ نه پیسې اخلي. هیواد کې د کرکټ مینوال د نور وختونو په پرتله اوس ډیر شوي. د کرکټ د وسایلو کاروباریان زیاتوي که حکومت ورسره همکاري وکړي، کولی شي په کور دننه د دې لوبې ټول وسایل تولید کړي.